دلته د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د دارالعلوم حسینیه بنسټ له لوري د میلاد النبي ورځې په مناسبت د 250 تنو ډلیز ودونه ترسره شول. د دې بنسټ مسؤلین وایي له دې کار څخه موخه په ودونو کې د ډېر لګښت مخنیوی، د بهرني کلتور له منځه وړل او د اسلامي او افغاني فرهنګ دودول دي. د دارالعلوم حسینیه بنسټ مرستیاله وایي د هرې جوړې لپاره د 40,000 افغانیو په لګښت جیز یا د کور لوازم اخیستی دي. تعداد 250 عروس و داماد در این عروسی دست جمعی از اطراف کشور عزیزمان افغانستان شرکت نمودند که این دارالعلوم میزبان 250 عروس و داماد می باشد و هدف از برگزاری این مراسم با شکوه اولا ترویج فرهنگ ناب نبوی و برچیدن خرافات و رسم و عنعنات نادرست در کشورمان که فعلا حاکم هست و همچنین زمینه سازی تعالی و رشد انسانیت در وطن عزیزمان افغانستان. ورته مهال یو شمېر واده شوي جوړې د ډلییزو ودونو د هرکلي سربیره وایي دا کار کولی شي ځوانان د ودونو له لوړو لګښتونو څخه وژغوري او بهرنۍ هیوادونو ته د تګ مخنیوی وکړي. دوی زیاتوي په کم لګښت د ودونو مراسم ترسره کول د نبوي سنتو د ځای پر ځای کېدو ښکارندویي کوي. پیام من به خانم هایی که در شروف ازدواج هستند این هستند از آنجایی که امروزه فرهنگ بسیار خرابی در جامعه رایج افتاده، اینه که قلین بسیار بالا و همچنان تویانه های بسیار سنگین، این همگیش ضررش به خود همان دختر خانم میرسن. این جهت فرهنگ سازی برای مردم تا مردم الگو بگیره از ما و همچنان سنت و شریعت پیامبر را باید پیاده کنیم. د ډلییزو ودونو مراسم ترسره کېدل او رایجېدل د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوی دی. دوی وایي په دې کار سره شونې ده چې بهر ته د ځوانانو د تګ مخنیوی وکړي او په ډېر کم لګښت خپل مراد حاصله کړي. این برنامه ها بسیار یک برنامه های با معنویت هسته و از خیلی چیزا و از مصارف گزافی که امروز خصوصا فرهنگ غیره در اینجا حاکم است، فرهنگ غیر اسلامی، مثلا نمیتونه یک جوان در طول یک عمر خود زحمت بکشه بتونه مثلا مصارفی که امروز خصوصا در بین مردم یک فرهنگ غلط شده و رایج شده او را تامین کنه. بل لور ته په بلخ کې د ډلییزو ودونو مراسم ترسره کېدل د یو شمېر دیني عالمانو له هرکلي سره هم مخ شوی دی. دوی وایي اسلام ډېر په صراحت سره د ودونو په مراسمو کې په کم لګښت ټینګار کړی دی. دین مبین اسلام هم تاکیدشان بر همین هست که عروسی ها از خرج ها و مصارف گزاف دوری بکنند در عروسی ها مسلمان ها و عروسی ها را تا میتوانند به صورت آسانتر برگزار بکنند. خدمت شما عرض شود که متاسفانه در افغانستان بعضی از رسوماتی که وجود داره واقعا این علاوه بر از که دین مبین اسلام را تایید نمیکنه و نمیپذیره، برای جامعه ما از لحاظ مالی و اقتصادی هم واقعا کمرشکن هست. د معلوماتو له مخې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د دارالعلوم حسینیه بنسټ له لوري دا لسم ځل دی چې د ډلییزو ودونو مراسم ترسره کیږي. پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ډلییزو ودونو لړۍ چټکه شوې، خو د افغاني ټولنې د وګړو ترمنځ لا هم دغه کار په عمومي فرهنګ نه دی تبدیل شوی.